شعر و شاعری مزیداره چې د عقیدې مرسته پکې کیږي د دین مرسته پکې کیږي هغه د بیان شي هېڅ خبره ده او موږ هغه ملګرو له تیزي ورکوو چې کوم ملګري په دې شعر و شاعرۍ کې ول الله پوهه ورکړي په کار ده چې د خپل شعر و شاعري د اسلام د خدمت دپاره استعمال کړي لکه څنګه چې د شاعران لګیا دي په علماو پورې او په دین پورې خاندي زما خپل د شعر و شاعرۍ سره ډېر شوق دی او خصوصا د عربي د شعر و شاعري زه ډېره ګورم د پښتنو دا پکې هم ګورم نو زمونږ په دې شاعرانو کې اکثرو شاعرانو کې دا بیماري ده چې د الله سره د پیغمبر سره د جومات او د مولا سره یې نه لګي دوی چې کلم په شعر و شاعري کې بچا پورې خاندي نو یا به په جومات پورې خاندي او یا په مولا پورې خاندي په کار ده چې د دې په جواب کې هغه شاعر چې هغه د الله سره محبت او د پیغمبر سره محبت او د جومات سره محبت او د علم او د علماو سره محبت په کار ده چې هغه جواب ورکړي دی بس یو شعر و شاعري به سي غریب چې ته د شراب خانې نه وتې نه دی په شاعرۍ کې ساقي جام راوړو ساقي تشکو ساقي راوړو ساقي ډکو ساقي سترګې سرې وي ساقي سترګې سپینې وړه تا ته ګوره شاعري په دې شاعرۍ خو درځه د خپل بوټان پاکوم چې ساقي به کته بره کېږي شعر و شاعري خو هغه ده چې الله دین ته پکې مرسته میلاو شي یو قوم ترقي وکړي دا هم ښکلې شاعري ده شاعري وکړه یو قوم د تعلیم طرف ته راوبله د ښکلي اخلاقو طرف ته راوبله ته زما ځوان ته څه وایې ساقي راغې جامې ډک کو ساقي راغې جامې تش کو دنیا کم ځای ته ورسېده ته د اوسه پورې به ساقي کته او ساقي بره سرې سترګې راواړولې او زلفې په مخ راواړولې د پنځیب نه شرنګ وویستو د دوی شاعري دغې کې تاویږي راتاویږي ما ورته ووایي زړه مې در کړی دی او هغې وایي ژوند مې در کړی دی او ما ورته وایي زړه دې سېزلی دی او هغې ورته وایي زما هغه د پوخانې ګیرې کړی دی وایي د خوب نه پاسې را ګړې وړې وې دغه جنکو خیالي به کله جنکۍ یادوي او والعیاذ بالله بعض شاعران خو هغه دي چې هغه د ښایسته هلکان په شاعرۍ کې یادوي او بعض د الله سره مقابله کوي لکه یو شاعر وی الله په موږ دې نشه بنده کړه او نشه دې حرامه کړه او پیدا دې کو انګور یعنې مطلب په الله یې اعتراض کوي چې ته انګور پیدا کو د انګور نه نشه پیدا کېږي نو په موږ یې فیصله بندې بعض وی الله په خپله ښایسته او ښایستې خوښ دی او موږ دې منع کړو چې تاسو به پردو زنانو ته نه ګورئ نو په خپله خو دې ښایست خوښ دی او موږ دې منع کړو دا مو ځان ته شاعران وایي دوی وایي موږ شاعري کوو نه دا قسمه شاعري په دې باندې الحمدلله موږ د لارې کوڅې صفا کوو سره ورته ګورو هم نه په کار ده چې دې میدان ته نن سبا دا شی چې راوتلی د فیسبوک او دا موبایل یو هر سړی مولا هم دی او هر سړی شاعر هم دی کمره کې به ځان ته ایښودی بیان به سټاټي له پاسه یې په خپله لیکلي شیخ الحدیث او شیخ القرآن مفسر زمان مجتهد العصر په کمره کې دننه ناسته په توره تیاره کې بیان کوي ابل یې ښودی دی هغه د دې زمانې شاعر دی او هغه شعر و شاعري کوي شاعران هم ډېر شوي دي ملیان هم ډېر شوي دي بیانولو والا هم ډېر شوي دي سیاست والا هم ډېر شوي دي هر شی ډېر شوی دی چې د کله نه دا شی راوتی اسان کار دی بس ویډیو نه چلو دا شي ځان ډلیوري دی نن بیا هم بیان دی په دې مسله باندې شروع وکړي نن سبا داسې دور دی چې شاعران پکې څه دي ډېر شوي دي نوي نوي نومونه او سیرې بازار ته راوتي د شاعرۍ په نوم باندې چې هغوی په شاعرۍ کې خاندي په الله پورې او په دین پورې ابلز مې دی شاعر شاعري اورېدوي ما ته وسې که دوی د مولا سره او د جومات سره نه لګي وایي ته خو ما جومات ته بوځي خو زه عادت یم د شرابو او زه عادت یم د سندرو یعنې مطلب دی جومات کې به در سره هم بیا دغه کومه نه دا مذاق تر الله په دین پورې داسې قسمه شاعري دا به نه نشر کوئ نه به یې خوښوئ او چې کله ته د داسې شاعر شاعري نشر کړه چې هغه په الله پورې خاندي یا په دین پورې خاندي یا په قرآن او په حدیث پورې او یا په ګیره پورې یا په مولا پورې ته ورسره په دې ګناه کې ښه برابر شریک یې
دا خبر زه علی بصیرت کوم ولې لکه چې ما ډېر دیندار لیدلي چې دغه شاعرانو د شاعري نشر کوي او د دې شاعرانو سره شاته موسیقي هم لګېدلي د اکثره دغه موسیقي یې نشر کوي لږ بریک ووایه د شعر دا بټن به بیا ووایه دغه کټ کې ورته پراته یو دا بټن چې وایي مخکې 1 لاک پیرې ته سوچ وکړه د قیامت په ورځ به تپوس کېږي دا څه چې نشر کړو صرف دا نه دی چې بس ګوره او نشر کوئ ګوره او نشر کوئ او بیا چې د درس ټیم راشي او د دیندارۍ ټیم راشي نو بیا زموږ د ټولو ملاګانې ماتي خو دې جاخۍ ته او دې فتنې دپاره ټول څه یو ښه تکړه یو ښه نرانې خبره مې دې پورې راواغسته چې د داسې شاعرانو شاعري به نشر کوئ نه به یې نشر کوئ بلکې دا خو اعلان د دشمنۍ دی د دین سره که تاسو نشر الله دې مونږ د دین سره د دشمنۍ نه دې الله مونږ ساتي او څوک چې د دین سره دشمني کوي الله دې ورسره هغه څه وکړي چې د څه حقدار